ته ماشومان باید مکتب ته لاړ شي اوبه چلی دی اوبه وړي که نه مکتب وایي که نه نو چې چوټۍ دا بیا راځي اوبه وړي چې دغه مکتب ته ځي بېچاره. مکتب ته ځئ چې اوبه ډېرې مه چلوئ صحیح ده خړ پړ افغانان دي زمونږ محمد الله دې اجر درکړي الله به کامیاب کړه الله دې د آخرت په حق کې درته دا اوسه پورې بور نه دی والی دعاګانې کې نو بس الله دې تاسو په زړونو کې رحم واچوي دا کار له وکړئ نو بس انشاءالله کېږي به راځه دا د ننګرهار ګرمي او زمونږ ستاسو افغانان السلام علیکم وعلیکم السلام اجازه به ستړی مه شي خیر اوسې اوه ګل بچیان ستړي مه شئ څنګه یاستئ حاجي صاحب ستړی مه شئ خیر السلام علیکم خیر خیر ستړی مه شئ ستړی مه شئ ورور څه شی کې حاجي بابا دلته دې اوبه پسې راغلي اوبه وړو دی سمه کوم ځای نه ولې تاسو بمبه نه لرئ نه لرو نو څه بس صحیح اوبه پاکې اوبه نه نه لرئ لرم د دې سیند نه وړو دا اوبه دا خړې اوبه بس کورونه چېرته دي کورونه ما هغلته وړاندې مخ ښکاري وړاندې سړک په سر باندې وړاندې دا به تقریبا 1000 متره وړاندې او همداسې به یې وګر او څو کور هلته اوبه نه لري یو 10-15 کوره یو دا مخامه دا پټه ښکاره کېږي دا ټول دا کورونه دي نو دا اوبه خو د څکلو نه دي حاجي بابا څه وکړو بس غریبي ده نو وصل نه کېږي زه شاوخوا بمبه نشه پاکې نشته همدغه سیند دی ته ماشومان باید مکتب ته لاړ شي اوبه چلی دی اوبه وړي که نه مکتب وایي که نه نو چې چوټۍ دا بیا راځي اوبه وړي چې دغه مکتب ته ځي بېچاره. مکتب ته ځئ چې اوبه ډېرې مه چلوئ صحیح ده اوس اوبه نه لرئ تاسو نه لرو که نه شاوخوا کورونه یو اوبه نه لري نه همدې سیند دی تاسو کور کوم منځ دی زما کور وړاندې مخه هغه وړاندې دا چې معلومېږي هلته وروسته دی تقریبا څو کوره به وي بیا راځي چې یو 10 کورونه وي 10 کوره ټول اوبه نه لري ټول پاتې دي همدغه سیند دی 10 کوره اوبه نه لري واقع چې یو د مسلمان دپاره صحیح اوبو او زمینه برابرول د حدیث شریف کې دی چې په صدقو کې بهترینه صدقه د صحیح اوبو څاګانې دي او بیا هم داسې یو ګرمي چې په ننګرهار کې جلال آباد کې او بیا ستاسو غوندې مستحقینو دپاره به ولې نه و الله تاسو ته اجر درکړي الله مو کامیاب هیڅ څه وایي دې ته ګلبهار مې ګلبهار مې نه ګل آباد ګلبهار مې ګل آباد ګلبهار مې نه حاجي صاحب ته راځو چې تاسو کور ته ځو دا پورې به برمه هم راشي ښایسته ښایسته بچیان دي ماشاءالله 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 هر یو خپل بشکي په لاس کې دي راغلي دي وای 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 تړی مه چې ستا نوم څه شی دی خړ پړ افغانان دي زمونږ محمد ماشاءالله ماشاءالله راځئ چې ځو الله دې اجر درکړي الله به کامیاب کړه الله دې د آخرت په حق کې درته دا اوسه پورې بور نه دی والی دعاګانې کې نو بس الله دې تاسو په زړونو کې رحم واچوي دا کار له وکړئ نو بس انشاءالله کېږي به راځه بس الله دې تا ته خیر درکړي چې دې ثواب کې موږ برخمن کې او د صدقه کې موږ په برخه کې چې موږ د مغفرت ګټه ده بس الله تعالی د آخرت ګټه کوي نو بس انشاءالله راځه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم لا شوت کې ودا وکي یا الله تعالی دا صدقه قبول کړي امين خدای باندې صدقه قبول کړي چې موږ ته ضرورت کومه کو کومه لري چې وبو باسي الله تعالی دې صدقه قبول کړي الله تعالی دې اجرونه ورکړي الله تعالی دې کامیاب کړي الله تعالی دې بس سرلړی لري چې دومره موږ سره دې دومره کومه کو کړي دا موږ چې دوبو نډیر دغه او بخي غټ تکلیف موږ ته دوبو
او دوی موږ سره دومره مدد او کومک وکړ الله تعالی دې له اجر ورکړي صدق الله العظیم جزاک الله خیر سٹارټ کر سره بس